واه واه څونه په بخت زورور یې یو څاڅکی منې که درې لکم چې د تندې مرې اول چې زه د خپل اوبه ونه لګوم تربوره ما او تا ښه خاطرې نه سره لرو څه کوي دا اوبه هم د تربور پر خوا زورورې دي تربوره چې ګرده لښتی په خرابومه خو منې که ته څاڅکی اوبه په راسه ولګې خلک پر اوبه باندې مړي کوي ته زما څخه موچې اوبه وړې ظالم زوی زه چې همده خپله دا اوبه یې کړي واه واه یا ولا اوس هم علاج تربوره لږ چې تعویضان دې په کړي دي که څنګه حساب دی راځه راځه شاوخوا ګوره چې بزګر خو به نه وي ونه هلک درځه ګوره ته بور وخېژه ښه زه ورخېږم خو صحیح دی هغه بخت راځه هغه بخت ولې دغه دی که راسه ژر څه یاره دغه درخت چې تور وخېژه زه به دلته بزګر ته ګورم ژر څه خو یاره راویې غورځوه ما ته هم یو دانه راوغورځوه ژر څه یاره یو دانه ښه سم سور دانه پکښې پیدا کړه ښه خوند کوي یو دانه ما ته هم راوغورځوه یوازې ګرد وخوړله ژر څه خو دغه بزګر رانسې راک وده زه یې پلار وخورم ورور ژر وده زه به یې پلار یو دانه ژر څه یاره یو ژر څه یاره یوه دانه خو ما ته راوغورځوه ته بې وخورې اوس بزګر راځې یاره تو هم په خدای یه پلایې وامه ته بې وخورې یوه دانه خو ما ته راوغورځوه چې بزګر راسې باران و څه پکې باران و ښه خوند درکوي دا غږ د چا دی دا شخله څنګه ماته سوله ته ولې باغ ته ورسو دا و څوک دی په دې باغ کې څوک یې هلکه بزګر راغلی هله ژر شه تېږه ژر شه هله راس دلته پټ شه ما درته وویله چې بزګر راځي خو تور ته ګوره هغه دی راغلی بیا رایم واه څه ښایسته پیریان دي ما دونه پیریان نه ولیدلي او دونه مې ښایسته نه ولیدلي هلئ راولاړ سي هلئ شابش دواړه هلئ شابش موږ پیریان یو دا مخان اوس د پیریانو دي پیریان مې دونه بدرنګه نه ولیدلي تر اوسه دور راسئ دور راسه دلته ودرېږه ته برېښتانه ته وګوره ته د رنګ ته وګوره دوه که خوړلي ما زده کتلی چې سره دي که نه دي ته راکه ګله دغه انار شابوش ته وګوره دا انار اوس د خوراک دي دا خو پخ سوی هم نه دي ما نه دي خوړلي باغوانه که ته چپسه ما نه دي خوړلي ته چپسه ولم دې په د انار دې ولم ما خبرو ته پرېږدئ ما دا یوه هفته کېږي ډوډۍ نه ده خوړلې ګوره دا چې ته وخورې دا چې بره ناست درګنګلی یې چې ناستې کنګل ښه خوند کوي ګوره سړی چې باغ ته راشي د انسان په رقم یو اجازه واخلي ورته کښېني یو چای به مې درته رایستلی یو ډوډۍ دې نه وخوړې ډوډۍ به مې درته رایستلی وای یو بله میوه مې درته راوړې ته لکه ډک ختلی لوړه انار چکې دا اوس د خوراک دی ګوره موږ ګرده کال خواري کاږو زموږ اولادونه دغه ته ګوري زموږ خواري دغه ده چې بر کال باندې ورسېږي او موږ خپل یو هغه نفقه په برابر کړو پور مو کړی دی هغه پور به ادا کړو تاسې څنګه خورئ هلئ ووځئ هله چپلک ته وګوره رنګوت یې وګوره وځغله اشرف افغان پوښتنه درڅه وکړم وګوله ویې که څه پوښتنه کوې دغه مې ویل چې انار پاخه سي بیا راسو څه لکه چنجۍ ورڅ کېږي ولاړ څه بل ور دې پر دې خوا ونیمنو